جنرال موبین وای امریکایي استخبارات کابل کې فعال او پر عالمانو د بریدونو مسول دي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان جنرال موبین ادعا کوي چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو استخباراتي شبکې لا هم په کابل کې فعال او پر دیني عالمانو بریدونو کې لاس لري. د په وینا د عبدالرحمن جومات د خطوی مولوي عبدالسلام عابد په ګډون پر عالمانو بریدونه د همدغو استخباراتي شبکو کار دی چې دوی یې د مخنیوي په هڅه کې دي. د دې سره هغه له مولوي عابد او د ځینو نورو عالمانو څخه ګیله وکړه چې خپلې امنیتي اندېښنې یې د طالبانو له امنیتي حوزو سره نه دي شریکې کړي. په دې وروستیو کې د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې بېلابېل دیني عالمان د مرګونو بریدونو هدف وګرځول شول. وړمه اونۍ د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند یوه سیمه کې د عبدالرحمن جومات خطوی مولوي عبدالسلام عابد یوې چاودنې هدف وګرځول شو. په یاده چاودنه کې مولوي عابد او دوه ملګري ټپیان او یو بل ملګری ووژل شو. پر هغه چاودنه کې د جمعې ورځې له خطبې څو ساعته وروسته په داسې حال کې وشوه چې خپلو مقتدیانو سره په جومات کې مخه وکړه او ویې ویل چې د طالبانو چارواکي نور دغه جومات ته امامت ته نه پرېږدي. غبرګونکي وویل چې پر مولوي عبدالسلام عابد چاودنه د هماغو خلکو کار دی کومو چې د جومات له امامت څخه منع کړی وو. حکمتیار په نامستقیم ډول د پیښې په پړه پر طالبانو واچوله چې د په وینا په هیواد کې د زیاتو شویو هدفي وژنو مخنیوي ته لا هم تدابیر او د عالمینو پر وړاندې جدي اقدامات نه لري. طالبانو بیا د ښاغلي حکمتیار څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.